درې جملې ذکر په الماني ژبه باندې دوستانو. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو ستا ازموینه څنګه وه، یعنې امتحان دې څنګه و، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: وی war deine Prüfung. وی war deine Prüfung. Prüfung وایي ازموینه یعنې امتحان ته. اکثر دوستان وایي بس پوښتنه مه کوه، پوښتنه مه کوه، یعنې خراب شوی، دا مطلب یې دا ده پوښتنه مه کوه. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي، دا اصطلاح یا جمله frag nicht. frag nicht یعنې پوښتنه مه کوه. دوستانو دغه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې په الماني ژبه څنګه وایو. ازموینه یعنې امتحان مې ښه نه و، ازموینه مې ښه نه وه، ازموینه یعنې امتحان مې ښه نه و. ولیکئ په کمنټ کې، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.